رحیم ماته بلال په واتساپ کې میسجان را لېږلي دي. دغه میسجان زه اوس نسم کتلی. ولې نسې کتلی؟ بلال دغه میسجان په واتساپ کې ډیلیټ کړي دي. کله زه په هغه میسجان باندې کلیک وکم نو هغه میسجان بلال ډیلیټ فار ایور ون کړي دي. میسجان ډیلیټ فار ایور ون کړي دي. نو د دې لپاره خو په موبایل کې له ځانه یو سټینګ راځي دي. دغه سټینګ په ذریعه سره ته دغه ډیلیټ شوي میسجان بیرته کتلی سې. نو دغه سټینګ تاته نه ده معلوم یا ماته نه ده معلوم نو راس په ویډیو کې طریقه در وښیم. نو دې لپاره به اول ورته د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ. کله چې د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ لاندې بیا په نوټیفیکیشنز اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا به لاندې راسئ لاندې په ایډوانس سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا په دې کې دریم اپشن د نوټیفیکیشن هسټري په دغه نوټیفیکیشن هسټري باندې به کلیک وکړئ. لاندې به راسئ دلته به سمپل په واتساپ باندې کلیک وکړئ. نو دلته ستاسو په واتساپ کې هر چا میسجان را لېږلي وي او بیرته ډیلیټ کړي وي نو هغه میسجان ته دلته کتلی سې. که چیرې دوستانو دغه اپشن ستاسو په موبایل کې اپ و خالي دغه نوټیفیکیشن هسټري به آن کړئ نو له دې بعد هر څوک تاسو په واتساپ کې میسجان را لېږي هغه میسجان ته دلته کتلی سې. دغه سټینګ په هر موبایل کې له ځانه شته. که چیرې له تاسو سره بل موبایل وي او په بل موبایل کې دغه سټینګ له ځانه نه وي نو دې لپاره بیا ته په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن نوم د WAMR. دغه اپلیکیشن به ته په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوي؟ دې لپاره سمپل په خپل موبایل کې ګوګل خلاص کړئ. په ګوګل کې به alliednews.org سرچ کړئ. دغه اول ویب سایټ به خلاص کړئ. دلته به خالي په سرچ کې WAMR ولیکئ نو دغه اپلیکیشن به درته راوړي. په دغه اپلیکیشن به کلیک وکړئ. دغه اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن ته ډاونلوډ کړئ دغه له تاسو دوه پرمیشنان غواړي. دغه دوه اپشنان ته به پرمیشن ورکړئ نو بیا چې له دې بعد هر څوک تاسو په واتساپ کې میسجان راوکړي. کله چې هغه کس هغه میسجان ډیلیټ کړي نو هغه ډیلیټ شوي میسجان بیا ته په دغه اپلیکیشن کې هم کتلی سې.